مجاهد د کابل ادارې غلامان په هغه سیاست کې ماسټري لري چې له فریب او غلامۍ عبارت دی. طالب بیان ذبیح الله مجاهد د کابل ادارې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تازه هغو څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې ویلي وو طالبان له جګړې پرته په سیاسي امورو نه پوهیږي. مجاهد لیکلي که سیاست عبارت له فریب، درغلي، غلامۍ او له منحرفو لارو ځان هدف ته رسولو څخه وي، بې له شکه چې طالبان په دې کارونو نه پوهیږي او برعکس د کابل ادارې غلامان ماسټري فکر لري. مجاهد زیاتوي او که سیاست عبارت له شرعي تګلارې نبوي منبع استقامت او میړانې څخه وي، بیا نو طالبان د دې میدان سرلاري دي. مجاهد لیکي د کابل ادارې چارواکي چې 20 کاله د امریکا په غلامۍ کې سټونه وسوځول، پر موږ هم داسې ګمان کاوه. که طالبان خپلواک او د دې ملت د ارادو ریښتوني ممثلین نه وای، لکه تاسو غوندې بهرنیو اشغالګرو ته به یې له خپل ملت څخه د ځان ساتلو عذرونه او زارۍ کولې. باید وویل سي چې محب داسې مهال د طالبانو پر وړاندې دغه ډول څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې داسې هڅې پیل شوي دي چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د ښکېلو خواوو ترمنځ باور رامنځته سي، خو د کابل ادارې ځینې چارواکي تل په لوی لاس دغه ډول پارونکي څرګندونې کوي.